बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خواږه ملګرو دوستانو چرته چوي خاده آباد اوسئ نن مهم او ټاپک باندې به خبره کوو چې هغه سره د خیبر پښتونخوا افغانستان خبرې هم تړلې دي پاکستان خبرې هم تړلې دي فیلډ مارشل جنرال آصف منیر صاحب آرمی چیف هم دی او د دروړو مسلح فاج سربراه هم دی ډېر طاقتور انسان یعنی هر څه په لسان یې په لاس کې دي الله دې بس طاقت ته چې چاته ورکي نو اسرا اوس ټول طاقت ته بهرحال هغه ملاقات کړی دی صحافیانو سره آرمی چیف بس अब ځکه وایم چې انډایرکټ ملاقات وو ولې چې هغه په وینا باندې او هغه خپل کسان پکې ناست چې هغه ته ټول ریپورت ورکول او دغه خبرې مخته وړل او ملاقات صحافیانو ویلاګ پکړی دي مختلف چې کوم ملاقاتونه وسره شوي دي په هغه کې دوه معتبر ني پښتانه صحافیان هم وو چې هغه څوک وو هغه باندې خبره کو نور صحافیان څوک وو او بیا خاص کر په دغه صحافیانو کې داسې صحافیان هم شامل وو چې یا خو موږ بس اوس ښکاره ده چې هغه سافټویر اپډیټ کړی شو یعنی هغه مخالف صحافیان چې کوم بیانیه به د عمران خان یا د پی ټی آی خلک یا پی ټی آی ورکر چې کوم په دوکه کې ساتلی وو او درو رښتیا خبرونه به سره جمع کول او هغه جذبات او هغه کول او هغه باندې یو سوال به مو چې دا ولې پاکستان کې پاتې دي نو اوس ښکاره شوه هغه صحافیان هم په دې ملاقات کې شامل وو 150 نه زیات دغو صحافیانو بېګا ملاقات وو او په دغه کې ډېر سلونه جوابونه هم شوي دي او په د افغانستان خیبر پښتونخوا او اورال پالیسیز باندې خبرې شوي دي دا ملاقات تقریبا 3 غنټې پورې جاری وو خو ملاقات چا سره شوی دی موږ هم صحافیان یو موږ هم خبر اخلو او الانکه چې کوم یوټیوبر په مخ خپل بیانونه ورکړي دي هغه بس دا ورکی ویلي چې اعلی معتبر شخصیت غټه ادارې سره او دا خو موږ هغه نومم او څوک ملاقات کیو ټول موږ سره تفصیل دي تاسو سره شریکو او تاسو نه خواست دا دی چې ویډیو اخیره پرې وګورئ او چې عمل کړو نیم سبسکرایب کړئ نو لازمي سبسکرایب هم کړئ او کم از کم دا لایک خو لازمي ورکوئ ډېر ملګري وګوري خو چې لایکس نه وي لایکس ډېر کم راځي اخر پته نه لګي چې ولې تاسو نه هیر وي سوي خو اکثر هیریږي هم نو لایک مهرباني کوئ چې دا لازمي ورکوئ اول راځو خو دغه ملاقات په حوالې سره چې په دغه کې اول موږ دا ووایو چې کوم صحافیانو سافټویر اپډیټ شو یعنی کوم صحافیان یا موږ ورته ویلی شو د پی ټی آی صحافیان یعنی په هغه فیلډ کې تر اوسه پورې موږ د نور جرنالیزم هغې نه دی لیدلی نور صحافت په حوالې سره موږ څه نه دي لیدلي خو صرف او صرف د عمران خان بیانیه او د هغه مخکې وړلو چې هغه کې څه نومونه به ته زه واخلم مهدوم شهاب الدین او صدیق جان او درې څلور داسې نور دي چې پاکستان کې چې کوم اوس د وخت کې موجود دي چې هغه به ډېر زیات د اسټبلیشمنټ خلاف یو بیانیه یا هغه به ځان به ښولو خو هغه وخت د عمران خان دور اسټبلیشمنټ سره وو د اسټبلیشمنټ کسانو او اوس هم هغه سافټویر اپډیټ شو ځکه په پاکستان کې هغه ته ځای دی او نور چې کوم یوټیوبر دي چې بار ناست دي یو شمېر چې کوم ورته ویلی شي عمران خان صحافیان یعنی پی ټی آی صحافیان هغه بار ناست دي نو دغه چې کوم دلته دي هغه ملاقات هم پکې او دې نه علاوه حمید میر شو منصور علي خان شو داسې نور چې کوم چیزه صحافیان دي هغه هم پېښور نه صرف یو صحافي رابللی و چې هغه فدا عدیل ولې هغه هم پاک افغان باندې ډېر زیات خبرونه ورکوي او ډېر ولاګز کوي هغه نه علاوه بل پښتون صحافي پکې حسن خان و چې حسن خان ډېر وخت پس دغه ملاقات کې رابللی و او حسن خان هم د اسټبلیشمنټ خلاف یو تن ان اسټبلیشمنټ دغه کس خلاف ګڼلو کې ډېر ملګري چې کوم ما سره په دې کې کوي هغه حسن خان باندې دا بلیم لګوي چې هغه د اسټبلیشمنټ کس دی خو حسن خان چې کوم دی هغه هم د هغې ناقدو کې شامل دی بهرحال دې نه علاوه نور جو صحافیان چې کوم دی پاکستان یا لاهور نه درې څلور رابللي شوي نو په اسلام آباد کې دننه و دغه په حوالې سره چې کومې خبرې کېدې هغه باندې یو بیانیه اورېدل کېدله او دا ملاقات چا سره و دا ډي جي آی سي پي آر مین کس و او ورسره د نور آرمي چیف یعنی فیلډ مارشل چیف آف ډیفینس فورسز
जनरल आसिफ منیر صاحب په خاص دعوت باندې وو او جو کې هغه موجود نو خو د هغه نمائندګي کې ده او دغه موږ دا ویلی شو چې وړومبی ملاقات انډایرکټلی ملاقات صحافیانو سره او د هغې سټاف نور موجود و چې خاص کر چې کوم پی ایس ورته موږ ویلی شو موږ ورته سټاف افسر ویلی شو دغه چې د جرنیلان په دې ملاقات کې شامل وو په دغه کې تاسو وګورئ ډي جی ایس پی هر وخت بیان ورکوي هغه ورکوي خو دا چې کوم خفیه ملاقات ورته ویلی شي یا څه ویلی شي دا ولې کېده دې کې خو یو خبره خو دا کېږي تاسو ته چند خبرې بیا مخته راولمه چې یو خو دغه اورال دا نوټ کول چې کسې د دو په ذهن کې څه دي ولس د نمائندګي کوي نو مختلف مکتبه فکر مونږ ورته ویلی شو صحافیان چې مختلف ایشوز باندې هغه کوي نو او رااخسته په دې کې ډېر سوالونه شوي دي خو زموږ چې د سوالونو باندې به راځو خو په دې باندې یو خو دا چې د حکومت چې کومه بیانیه ده هغه ناکامه ظاهره ښکارېږي دویمه دا چې د اسټبلیشمنټ دغه ملاقات مطلب دا و چې هغه خپلې پالیسیانو باندې هم اوس غور کوي خپلې پالیسیانې هم هغو ته د ناکامۍ مخته خاص کر خیبر پختونخوا خاص کر د پختونخوا خاص کر د افغانستان گو کې چې هغه یو انا یو ضد یو خپل یو ډیګنیټي هغه نه وروسته کوي او هغه اوس هم وایي چې موږ ډېر ښه پالیسیانې دي او ډېر ښه روان یو خو که ته شاته وګورې چې په خپله باندې هغې چاته سزا ورکا یو چې کوم جنرال فیض حمید دی همدغه شانتي نور پټ چې کوم سزاګانې ورکړې شوي دي یا چې کوم کوټ مارټ کړی شوي دي یا خپله باندې ویلي چې تېر پالیسیانې ټیک نه وې نو اوس کمې ټیک به وي او چې دې پسې بل ټینور راځي په اسټبلیشمنټ کې یا په دې اوساکو باندې کېدای شي چې هغه په دو پالیسیانو باندې بیا هغه ګو کړي چې هغه دا ټیک نه وي دې کې موږ د خیبر پختونخوا د پښتنو او د خاص کر د افغانستان خبره وکړو په دې کې حسن خان درې سوالونه کړي دي او فدادیل هم داسې درې سوالونه پکې اوچت کړي دي او خو هغه یقینا چې حسن خان ته فدادیل د پښتنو نمائندګي کوله د پښتنو په حوالې سره سوالونه اوچت کړي دي خو په هغه باندې چې کوم جوابونه راغلي دي یعنی هغه غیر مطمئن او یو قسم هغې اګنور کړي دي اګنور کړي به موږ ځکه ووایو چې خو په د کوم ووایو چې د سهیل افریدي په حوالې سره چې هغې سره ملاقات ولنه کېږي یا هغې چې کوم غوښتنه وکړه چې موږ ته بریفینګ راکړی شي د افغانستان په حوالې سره د موجوده پالیسي په حوالې سره د دهشتګردي یا د تیر اپریشن په حوالې سره نو هغه باندې هم یو هغه وایي چې هغه به وفاق سره رابطه کوي هغه به ډیفرنس هغه سره کوي یو خو دغه پکې صحافیانو ته کوله چې هر څه وزیر اعظم کوي یعنی چې کوم د ټرمپ پیس پروګرام دی یا کوم غونډه هغه جوړه کړه یا کوم پروګرام یې جوړ کو چې کې شل ممالک کې اته اسلامي ممالک هم دسخطونه وکړل او د په حوالې سره نو وایي چې دا که پارلیمان ګیلې کوي چې هغه ته نه ویلي دا د وزیر اعظم کار دی او ټول ډیسیژن وزیر اعظم اخلي خو په ښکاره مې پته ده چې وزیر اعظم غریب شهباز شریف غریب چا خبره چې باتروم تنظیم تپوس به کوي نو هغه خو ټولو ته معلوم دی نو دا خبرې څنګه پټې دی شي او نه دا د پټې خبرې دي اوس په خبره دا کوو چې پالیسي چې کمی جوړې دي یا چې کم خاص کر دی وخت کې موږ به اوس راځو نمبر په نمبر چې کم دا سوالونه وو د خیبر پختونخوا په حوالې سره د اپریشنز په حوالې سره څه دینه مخکې اپریشنز شوي دي یو صدې تیره شوه چې په دغه اپریشنز په دغه باندې دا دهشتګردي ختم کیږي ولې نه دغه سیمې صفا کیږي ولې نه د بورډرز باندې منیجمنټ د چا دی په دې حوالې سره یقینا چې غیر تسلی بخش جوابونه او په دې حوالې سره مطمئن نه کړل شول او بیا هم خو هغو چې کوم مطلب و چې هغه دې پوینټس نوټ کړي چې دغه کې څه غرض دي بل خوا د افغانستان په حوالې سره چې کوم سوالونه وو د هغه سوالونو جوابونه هم دغه شانتي وو چې صرف یو پوینټ یې نیولی چې اغېزناک دهشتګردي کېږي او دې جواب نشي ورکولی چې تاسو خو هلته تللی چای مې کپ هلته مې څکل او تاسو خو دا شو کول چې دا خو زمونږ یعنې غټه کارنامه ده چې دلته کې مې امریکا وشړله او یو
طالبانو ته دوباره حکومت میلاو شو، یعنی یو ښه روان شو، بیا هغه سره کوم سپورټ و یا څه روان وو ټول په ښکاره دي. نو اوس څنګه داسې په یو پوینټ هغه ټایم کې خو ټي ټي پي سره مذاکرات شول، ټي ټي پي راوستل شول. دا د صرف د عمران خان کار و، صرف وزیر اعظم کار و، که نه د کې سټیټ هم شامل و، یعنی اسټیبلیشمنټ هم شامل و. اوس هغو ته ویلی شي چې غلطي پالیسۍ دي، موږ نه غلطیانې شوي دي، یا موږ نه دي شوي، بلکې هغه کسانو چند کسانو غلطیانې کړي دي. نو اوس چې کم پالیسي اوس جوړه شوې ده چې اوس موږ په ښکاره ګورو چې نفرت خوارېږي، ظلم روان دی، غریب ولس پکې دردېږي. آیا دې اواز به څوک اوچتوي؟ که موږ د تیرا اپریشن واخلو، تیرا اپریشن کې ځوانانو پټې لګولې دي. تاسو زه وښیم چې هغو مقصد دا دی چې خاموش احتجاج کوي، چې اوس موږ خولې بندي ویلې څه نه شو. یعنی دومره پورې دباو، دومره پورې پریشر چې کوم دی ډیولپ کړی دی او په زبردستی باندې یو فیصلې مسلط کیږي، نو په هغه کې ته څنګه ویلی شي چې دغه پالیسیانو باندې به بیا راتلونکي بل ټینور چې کوم وي هغې به ورباندې ګوتې وچتوي. نو اوس نه ولې دغه پالیسي میکر په دې باندې سوچ نه کوي یا دې باندې فکر نه لري؟ دا یو سوال دی. بیا ورسره که موږ وګورو چې افغانستان سره کم مذاکرات کېده یا ډیلا کېدل، پاکستان صرف یو بلیم دی چې ټي ټي پي ده. ټي ټي پي په حوالې سره که موږ ټیک ده افغانستان خاوره یا د افغانستان کې دهشتګرد تنظیمونه یا د شان پاکستان په هغه باندې لګي چې نور کېږي، هلته کې هم دیش کم کاروانین کوي. مخکې تېره ورځ هم دماکه وکړی شوه، دې نه مخکې هم دغه شانتې. نو هغه خو یو داسې ملک دی چې هغه باندې یعنی څومره پورې 40 کاله یا څومره کاله کم دی هغه تیر شو. هغه خو یو که اوس شمېرې نو داسې به وشماره چې 4 کاله پورې طالبان څخه دی، خو هغه هم ورباندې نړیوالو ادارې کومک بند دی، هغه شانتې نور شاده کړه نه کېږي. او بیا یو سوال دغه ډېر امپورټنټ ورباندې شوی دی چې بیا د افغانستان د کم هغه دی پیسه ده، یعنی افغانۍ پیسه ده، هغه پاکستان نه هم ډېره اوچته ده او ډالر په مقابله کې هغه خو ډېره زوروره ده او هغه کې هېڅ هم نشته، نه داسې کارخانې شته، نه داسې په خپو ولاړ ملک و. 4.5 کالو کې هغه په کار چې غورځېدلی وی. او پاکستان پیسې ته وګوره چې کوم ځای ته یو ډالر په قیمت باندې 290 ته رسېدلی دی، او د افغانستان وګوره، یعنی پاکستان پیسه افغانستان انتهایی ډېره لاندې ده. نو په دې باندې بیا سوال جواب اخیستو، ډېر عجیبه و او ویلی نه شو. که وی نور نفرت نه خوږي چې هغه ته خو پټ امدادونه میلاویږي، کوم ځای نه میلاویږي، یا د دې منطق خبره یا د دې لکه د جواب مطمئن نه موږ موږ ورته کم علمه کم عقل یا هغه موږ نشو پوهېږو په دې جواب باندې. نو عام ولس په دې باندې سوال کېږي چې دا څرنګه تاسو کوئ، دلیل لکه دلیل سره جواب نشته. یقینا چې ولاګ مې هم لوی شو، تاسو که اخره پرې ګورئ نو برداشت کو، تاسو خپل رای خپل کمنټس هم راکولی شئ. خو دې وخت کې انکلوډ کوو مقصد خبرې ته راځو چې دا پالیسي نه داسې پاتې کېدی شي او نه چې کوم دغه خبرې دي یا کومې دغه کیسې باندې خبرې روانې دي دا پاتې کېدی شي، بلکې چې کوم دا لارې تړلې شوي دي، دومره نقصان شوی دی یا دومره نور پښتنو ته نقصان رسي، نو دا د غوږونو نه چېرته وځي یا دا نقصان به څوک پوره کوي. او په دې باندې یقینا چې موږ دا اوس کوم تېر ویلوګونو کې ویلو چې دا پالیسي ناکامې پالیسي دي او موږ اوس بیا وایو او هغه ښکاره مثالونه تاسو ته مخې ته روان دي، تاسو یې ګورئ. اخره کې زه یو خبره کوم چې کوم یوټیوبر مخالف ګڼلی شو چې موږ ورته وایو چې سافټویر اپډیټ شو، هغه شاملېدو باندې یقینا چې اوس هغه ملګري چې کوم هغو فالوورز وو چې کوم هغه ولیدل یا پی ټي آی بیانیاوې مخته کول، نو هغو ته هم سوچ پکار دی چې دغه کسانو د معاینه وکړل شي. یقینا موږ خپل کوشش دا دی هغه دا دی چې موږ ولس خپل کوم فالوورز دي یا زموږ خپل کوم فرایض کې شاملو صحافتي هغه کې، نو هغه کوشش کوو چې هغه بیان یا هغه خبر مخې ته راولو. نن ولاګ چونکې په دې باندې و، نو تاسو ته لوی هم شو، تاسو چې اخره پورې کتلي او ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ
او لایک سبسکرایب چا نیو کړئ لازمي راکړئ. ډېره مننه، خوشحاله آباد اوسئ.